د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. د مالیې سرپرست وزیر د قوشتېپې له کاناله د لیدنې پر مهال ویلي اسلامي امارت ژمن دی چې د دې ملي پروژې چارې په هر ډول شرایطو کې بشپړې کړي او ټول لګښت به یې د هیواد له داخلي عوایدو پوره کیږي. هغه زیاته کړې د یادې پروژې ټول لګښت به د هیواد له داخلي عوایدو ورکړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم مشر منظور پښتين له پاکستانیو چارواکو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ کوونکي نه ځوروي. نوموړي د ډسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتې ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پاکستاني چارواکي پر تورخم چمن او نورو لارو اختونکي پښتانه قصداً ځوروي او تشدد پرې کیږي. منظور پښتين پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو شي. د چمن دروازې د تړلو او د خلکو ځورولو مخنیوي لپاره که هر چا احتجاج کاوه نو موږ به ورسره ملګري یو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او همدا لامل دی چې د ویزې او پاسپورت لرلو شرط یې ایښی دی. منظور پښتين وویل دوی د ریاست دا بندیزونه نه مني چې د په وینا پښتانه پر خپله خاوره تګ راتګ نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی د ډسمبر پر 8 د بلوچستان د حکومت لخوا هغې صوبې ته د داخلېدو پر بندیز سربیره په جلسه کې د ګډون لپاره چمن ته ولاړ. ملګري ملتونه وایي د نړیوالو قوانینو له مخې جسمي سزا منع ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما د پروان استیناف محکمې له لوري دغه ولایت کې د 22 ښځو او نارینه‌وو درو وهلو ته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جسمي سزا منع ده. یونما نن جمعه د لیندۍ 13 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان واکمنانو پروان کې د 22 کسانو د درو وهلو څخه خبر ورکړی. جسمي سزا ورکول نړیوالو قوانینو کې منع ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي چې د بشري حقوقو نړیوالو ژمنو ته د درناوي غوښتونکي دي. موږ د بشري حقوقو نړیوالو ژمنو ته د درناوي غوښتونکي یو. د یادونې وړ ده چې د پروان استیناف محکمې پرون دغه ولایت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 22 کسان په محضر کې په درو وهل. دغه کسان چې ښځې هم پکې شاملې وي هر یو یې 29 او 29 درې ووهل شول. د پروان د استیناف محکمې ویلي چې دغه کسان د غلا، فساد، له کور څخه د تیښتې او نورو جرمونو په تور نیول شوي و چې له جرم تر ثابتېدو وروسته په درو وهل شول. په فراه ولایت کې د راکټ سرګلولې چاودنې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په فراه کې د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلینو په وینا دغه پیښه تېره ورځ د فراه رود ولسوالۍ د نوي کاریز په نوې علاقینۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د طالب چارواکو په وینا تر دا مهاله د یادې پیښې لامل معلوم نه دی، خو وايي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې روان میلادي کال په افغانستان کې د ناچاوده مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې کچې زیاتېدو خبر ورکړی و. یادې کمیټې د تېرې اکتوبر میاشتې 14 او د تلې په 22 ویلي و چې د روان کال د جنورۍ او جون میاشتې ترمنځ په افغانستان کې د چاودېدونکو توکو 392 پیښې ثبت شوې دي. یادې کمیټې د تېرې اکتوبر 14 باندې او د تلې په 22 ویلي و چې د روان کال د جنورۍ او جون میاشتې ترمنځ په افغانستان کې د چاودېدونکو توکو 392 پیښې ثبت کړي چې له امله یې 902 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې ادارې همدارنګه ویلي چې د ماین چاودنو 85% قربانیان ملکیان دي او 40% یې یوازې ماشومان دي. حنا رباني عبدالرحمن نظاماني ته ویلي پاکستان په خپلو ډیپلوماټانو ویاړي. کابل کې د پاکستان پر سفیر عبیدالرحمن نظاماني له وسلوال برید وروسته نوموړی اسلام آباد ته تللی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا رباني قهر سره یې لیدلی دي. حنا رباني قهر پنجشنبه د لیندۍ په 18 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي پاکستان ویاړي چې داسې ډیپلوماټان لري او په میړانې او زړورتیا سره خپل هیواد ته خدمت کوي. بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر ټینګار کړی چې دغه هیواد لومړیتوب دا دی چې د خپلو ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د روانې لیندۍ میاشتې په 11 د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان سفارت ته نږدې د دغه هیواد سفیر تر وسلوال برید لاندې راغی. دغه برید کې سفیر ته زیان نه دی اوښتی، خو ساتونکي یې ټپي شوي دي. پاکستان د خپل سفیر ساتونکی چې برید کې ټپي شوی و په یوه الوتکه کې له کابل اسلام آباد ته انتقال کړی دی. حنا رباني قهر د دغه کس نوم اسرار محمد یاد کړی، ویلي دي چې وضعیت یې په ښه کېدو دی. سیف د چلډرن وایي په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمېر 50 سلنه ډېر شوی. د ماشومانو د ملاتړ موسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 50 سلنه زیات شوی دی.
د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به په راروان ژمي کې د اندېښنې وړ وي. هغه وویل د تازه څېړنې له مخې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 50 سلنه ډېر شوی دی. په وروستیو کې د خوارځواکۍ د درملنې د خدماتو غوښتنه په داسې حال کې ډېره شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې له سخت بحران سره مقابله کوي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 4 میلیونو ته رسیږي. فرانسې بریتانیا ته د کډوالو پر اوښتو ګزمې ډېرې کړي دي. فرانسه وایي په انګلیس کانال کې د ژغورنې بیړیو شمېر ډېروي چې وکولی شي د هغو کډوالو مخه ونیسي چې بریتانیا ته د راوښتو په تکل دغه لاره کاروي. 2 نورې اضافي بیړۍ په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي چې د فرانسې سمندر غاړو ساتونکو یې د بېساري خوځښت سیمه بولي. دا ګام وروسته له هغې پورته کېږي چې د 2021 کال په نومبر کې په یوې کوچنۍ بیړۍ کې 22 کسان انګلستان ته د اوښتو په تکل په سمندر کې ډوب شول او دې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. سږکال تر 40,000 ډېر کسان بریتانیا ته اوښتي دي چې په دې موده کې شمېر بېساری او د ریکارډ کچې ته رسېدلی. د فرانسې ساحل ساتونکي وایي د لاپروس سروې بیړۍ اوس کالیس بندر ته رسېدلې او د کروموروان بیړۍ به هم څو ورځو کې هلته ورسیږي. دوی وایي سیمې ته د دغو بیړیو لیږل به د سمندر په شمالي برخه کې د سمندري ځواکونو وړتیا پیاوړې کړي. تېره میاشت بریتانیا له فرانسې سره دې هوکړې ته ورسېده چې 8 میلیونه اضافي پاونډه به د دې لپاره ورکوي چې په کوچنیو پیړیو کې د انګلیس کانال له لارې بریتانیا ته د راوښتونکو کډوالو مخه ونیسي. پیسې به د فرانسې په سمندرغاړو کې د زیاتې څارنې لپاره ولګول شي. ترڅنګ به یې د بریتانیا پولیس هم وکولی شي په فرانسې کې ګزمې وڅاري. ولکر ټرک وایي افغان میرمنې په سیستماتیک ډول څنډې ته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ټرک وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول څنډې ته شوې دي. ټرک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په یو خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وکړې او ویل د ژوند له ټولو اړخونو څخه په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ګوښه کول په دې نړۍ کې بېساري دي. ټرک دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته چې سبا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله پای ته رسیږي په اشاره نن په یو ټویټ کې ویلي موږ باید د حقوقو ضد او د جنسیت ضد ویناوو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. نوموړی وایي په ټولیزه توګه جنسیتي مساواتونو ته باید پام وشي چې د ښځو حقونه بشري حقونه دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار کولو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان خوشحاله ژوند ولرئ.